السلام علیکم ګراني مینوال زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. تاسو د ګلپاڼې د ویډیو کلیپ وګورئ، بیا زه تاسو سره خبره کوم. دوستانو تاسو چې دی نو د ګلپاڼې د ورکوټې شان د ویډیو کلیپ هم صحیح که په دې کې چې دی نو دا هم بیان کوي الله مې یو د فرښتو دغه وینا مې ولیکئ او بله خبره دا کړې ده زما په سر څه لیکئ نو هغه ولیکئ. ښه خبره ده چې دی نو هم خو ډېر ښکلی دی. په دې کې دوستانو ټولو نه غټ لومبنۍ غلطي د ګلپاڼې هغه دا ده، تاسو به نوټ کړي وي که نه نوټ کړي، چې نه نوټ کړي نو زه درته وایم هم بیان کوي نو هم دپاره چې دی نو ټولو نه ضروري خبره دا ده چې په سر باندې د دوپټه واچئ نو بیا هغې نه پس ته بیان کړي. دا خپل په سر باندې څه لیکي فرښتو ته وایي زما په سر څه ولیکئ نو ګلپاڼې په سر باندې به د دوپټه اچولې وه نو هغې نه پس به چې دی نو دا هم به دې ویلې وي نو هم خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی. نو دوستانو زما چې دی نو په ګلپاڼې باندې د تنقید کول مقصد صرف اور صرف دا ده ګلپاڼه ده که هر څوک هم دي څه ټایم هم بیان کېږي یا نعت ویلې کېږي نو چې دی نو کم از کم چې دی نو په سر باندې خو د دوپټه کول پکار ده که نه، چې دوپټه نه کوئ نو بیا څه فایده. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم باید خپل دوستانو سره شیر کوم چې ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي وي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لویه په امان والسلام.